سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د پند نه ډک داستان لرم. تمه ده تر پایه وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. یو بېوزله سړي له یوې پیغلې سره واده وکړ. د سړي لاس ډېر تنګ و. په کلي کې یې خواري غریبي کوله، مګر ګزاره یې نه پرې کېده. هماغه و چې د لومړۍ بچي له زېږېدو وروسته د خوارۍ مزدوره یې په تکل په اوږدې مسافرۍ ووت. له مېرمنې سره یې په دې هوکړه وکړه چې 20 کاله ورته کښېني، او که یوه ورځ هم پرې واوښته نو بیا ورته اجازه ده چې خوښه یې ورته کښېني که پرېږدي. سړی په سفر ووته او یوه میاشتنی زوی یې له خپلې مېرمنې سره یو ځای پرېښوده. کوم لرې وطن کې له یو ژرنده ګړي سره مزدور شو. د ژرندې څښتن هم ورسره خوښ و. په دې کې څه کم 20 کاله تېر شول. د ژرندې څښتن ته یې وویل چې دی بېرته خپل وطن ته ځي او غواړي چې پاتې ژوند له خپلې کورنۍ سره تېر کړي. مګر د ژرندې څښتن ورته وویل چې نه، 1 کال نور هم راسره تېر کړه. د خپله کیسه ورته وکړه چې له مېرمنې سره مې 20 کاله وخت ټاکلی، او که یوه ورځ هم وروسته شم د دې ویره ده چې له هغې هم خلاص شم. د ژرندې څښتن ورته وویل چې اوس خو ما سره یې له 3 د سرو خښتې دي، دا در سره واخله. سړی د کور په لور روان شو. په لاره کې 3 نور لارویان هم ورسره یو ځای شول چې 2 ځوانان او یو سپین ږیری وو. له هغوی سره چې خبرې پیل کړې، ګوري چې سپین ږیری یوه خبره نه کوي. چېرته چې مرغیو ته وګوري خاندي. سړي له ځوانانو وپوښتل چې دا سپین ږیری څوک دی؟ هغوی ځواب ورکړ چې دا مو پلار دی. سړي بیا ورته ویل چې دا نو ولې خاندي؟ یو ځوان ورته ویل چې دا خو د مرغانو په ژبه پوهېږي او د هغوی خپل منځي مرکې ته یې غوږ نیولی وي، او چې هغوی کومه د خندا خبره وکړي دی هم ورسره خاندي. سړي ورته ویل چې دی نو ولې هېڅ خبره نه کوي؟ هغوی ورته ویل چې دا خو وړیا خبرې نه کوي، بلکې هره خبره یې قیمت لري. سړي ترې وپوښتل چې خبره په څو کوي؟ هغوی ورته ویل یوه خبره د 100,000 په یوې خښتې کوي. سړي له ځان سره ویل چې غریب سړی یم، له دې نه به څه غریب شم؟ ته راځه یوه خبره خو یې واوره. هماغه چې یوه د سرو خښته یې له جیبه راوویسته او سپین ږیري ته یې وړاندې کړه. سپین ږیري ورته ویل چې په څپانده سیند مه ګډېږه. نور غلی شو. لاره اوږده وه او 4 واړه یو ځای روان وو. سړي له ځان سره فکر وکړ چې دا خو ډېر بلا سړی دی چې د مرغانو په ژبه هم پوهېږي او د 2-3 ټکو په بدل کې یوه د سرو خښته اخلي. ته راځه یوه بله خښته هم ورکړه چې څه وایي. سړي دوهمه خښته سپین ږیري ته وړاندې کړه. سپین ږیری لږ پښه نیولی شو او ویل چېرته دی چې ټپوسان ولیدل چې ښکته پورته کېدل، ورشه وګوره چې څه شی دي. نور غلی شو او روان شو. سړي له ځان سره وویل چې ما خو ډېر وار ټپوسان لیدلي چې تاویږي را تاویږي، مګر یو وار مې هم سر نه دی پرې ګرولی. بیا یې له ځان سره ویل چې نو له غریب به څه غریب شي. ته راځه دا 3مه خښته هم ورکړه چې څه وایي. سړي 3مه خښته هم له جیبه راوویسته او سپین ږیري ته یې ونیوله. سپین ږیري ورته ویل مخکې له دې چې کومه غټه پرېکړه کوي، په پټه خوله له ځان سره له 1 نه تر 25 پورې شمار وکړه. نور له سړي سره هم څه نه و چې ورکړي وې، او سپین ږیري هم څه ونه ویل. لږه لاره چې ووهله سره جلا شول. هغوی په خپله لاره لاړل او د خپله لارې ته ادامه ورکړه. سړی چې د کور په لاره یوازې روان و، سیند ته ورسېد چې د فیل غوندې شڼېږي. د ونو منډان، سټکي، ډکي او بنډې په مخه کړي او هره څپه یې د مرګ اخطارونه ورکوي. په دې وخت کې د سپین ږیري لومړۍ خبره ور یاده شوه. له ځان سره ویل چې یاره په دې سیند خو نه ګډېږم. د سیند پر غاړې کېناست او له سواري نه یې وچه پتیره راوایسته چې ویې خوري. په پتیرې لګیا و چې په دې وخت کې سترګې په یو سړي ولګېدې چې پر سپین یرغه اس د ده پلو روان دی. ورته یې وویل چې په سیند ولې نه اوړې؟ ده ورته وویل چې په دې مست سیند نه شم اوښتی. اسواله ورته وویل چې ما ته ګوره، خلک دغسې پرې اوړي، داسې سیندونه خو ما ته لښتي هم نه ښکاري. اسواله له اس سره یو ځای په سیند ورګډ شو. له ورګډېدو سره اس او سړی دواړه سیند په مخه کړل. سړي ډېر لاسونه واچول، مګر اوبو لاهو کړ، خو اس بېرته ځان غاړې ته راوویست. سړی ورغی، اس یې راونیو او پښه یې پرې واړوله چې چېرته پل پیدا کړي. ښایسته ټوټه مزل چې یې وکړ، پل یې وموند او له سیند نه پورې ووت. بیا یې د خپل کلي لور ته مخه کړه. په لاره کې چې له ګڼو ونو تېرېده، ګوري چې ټپوسان ښکته پورته کېږي. سړي له ځان سره ویل چې ته راځه وګوره چې څه خبره ده. له اس نه کوز شو. اس یې یوې ونې پورې وتړه او خپله د ګڼو ونو په منځ کې غلی غلی ټپوسانو پلو ورغی. ګوري چې هلته 3 مړي پراته دي او ټپوسان پرې ښکته پورته کېږي
چې لږ ور نږدې شو ګوري چې د مړو ترڅنګ یو سرمنیزه توبره پرته ده. دا مړی اصلا د لارښ کوونکي مړي وو چې کوم کاروان یې لوټ کړی وو او بیا نو دغه ګنټل ته راغلی وو چې سره یې ویویشي، مګر هلته په ویش کې سره وران شوي وو او یو بل یې په توپانچو سره وژلي وو. سړي له پیسو ډکه توبره او د لارښ کوونکو توپنچې له ځان سره واخیستې، پر اس یې پښه واړوله او کور ته روان شو. تیاره ماښام و چې کور ته ورسېده. د انګړ په لویه وره چې ورننوت له ځان سره یې ویل چې ته راځه چې له کړکۍ نه یو وار وګورم چې ښځه مې کور کې ده که نه. ګوري چې د کوټې په منځ کې یو غټ میز ایښی او ډول ډول خوراکونه پرې ایښي دي. د میز یو اړخ ته یې ښځه ناسته ده او بل اړخ ته یو نابلده سمندي ځوان ناست دی چې کړکۍ ته یې شا ده. سړی له ډېرې غوسې شین او سور شو او له ځان سره یې ویل چې ته دې خاینې ښځې ته ګوره چې ژمنه یې ماته کړې او زما په کور کې له پردي سړي سره ناسته ده. روی د توپانچې لټ کش کړ، مرمۍ یې تېره کړه او په پټه خوله د سړي خواته ونیوله. مګر مخکې له دې چې ماشه زور کړي د سپین ږیري هغه درېیمه خبره ور یاده شوه چې ورته یې ویلي وو چې له هرې غټې پرېکړې مخکې تر 25 پورې حساب وکړه. هماغه چې له ځان سره یې 1 2 3 پیل کړل. په دې کې هغه ځوان د ده ښځې ته وایي چې مورجانې زه به مې سبا پلار پسې ووځم که پیدا یې کړم. بیا یې له مور نه پوښتنه وکړه چې د پلار مې څو کاله وشو چې مسافر دی؟ هغې ځواب ورکړ زویه 20 کاله پوره شول. بیا یې زیاته کړه زویه چې پلار دې له کوره ووت ته یو میاشتنی وې. سړي چې دا خبرې واورېدې شکر یې وایست چې خدای خیر کړ چې صبر مې وکړ که نه اوس به مې په لوی لاس ځان مې رات کړی و. په سترګو کې یې اوښکې راغلې او له کړکۍ نه یې په خپلې ښځې او زوی غږ کړ چې راووځئ، هغه مېلمه راغلی چې تاسې ورته کلونه کلونه سترګې پر لار وئ. سړی باید له هرې غټې پرېکړې او غټ کار نه مخکې پوره فکر وکړي چې وروسته په داسې وخت کې پښیمانه نه شي چې یو بله برخه تېرې وي.